لکه وهم او ګمان در لراشي لکه وهم او ګمان در لراشي زه خفه یم جانان در لراشي او زمکې ځان د خیرې وکړې جنګ پرستو زمکې ځان د خیرې وکړې جنګ پرستو زمکې ماته وي اسمان در لراشي زمکې ځان د خیرې وکړې جنګ پرستو زمکې ماته وي اسمان در لراشي او زه د ژوند په چاپیرچل کې په یو ځای کې خوش دشته یم باران در لراشي موقع وه خو بس سکینو زوم او هغه وه خو بس سکینو مخې د غربت لوګو تک تور کړلو ډېره ښایسته وه خو بس سکینو ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د لیکوالانو سره کینو د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو تاسو سره معرفي کوو خو په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره یو داسې زلمی لیکوال ناستې لري چې هغه هېڅ معرفت کېدو جوګه نه دی ځکه چې بلا پښتانۍ پیژني چېرته چې د ښه شعر او د ښه نظم ذکر وشي او بیا د انداز ذکر وشي نو هلته د خلکو زړونو او ذهنونو ته د ودان عثمان خیل نوم راځي د ودان عثمان خیل نوم راځي نو ښاغلی نن موږ سره ناستې لري ډېر په ګرانه مې ګیر کو په مننه د صاحب الله ناچار صاحب مننه کوو چې یاره موږ دپاره د سړی را دغه کړو که نه سوی ورته راټېټ کو نو ودان صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې ډېر وخت پس هرکلی ویم ژوند څنګه روان دی ډېره زیاته مننه غازي ستا هم او د ناچار ګل د باچاجي بقاول باچاجي صاحب ډېره مننه او څومره کتونکي چې دا وخت موږ ګوري نو د هغوی هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکوي موږ اوري نو ډېره موده پس ملاقات وشو ډېر وخت پس او زه هم خوشحاله شوم نو بس پېښور دی آباد وي چې دغه شانې پکې د دې یارانو دوستانو سره ملاقاتونه کېږي او ناستې پکې کېږي نو ډېره مننه خوشحاله اوسه یاره ډېره مهرباني ودان صاحب کلامونه ورو ډېره مزه به وکړي کلامونه لکه اچانک اقدام نو دا یو څه شعرونه دي چې لکه وهم او ګمان در لراشي لکه وهم او ګمان در لراشي زه خفه یم جانان در لراشي او زمکې ځان د خیرې وکړې جنګ پرستو زمکې ځان د خیرې وکړې جنګ پرستو زمکې ماته وي اسمان در لراشي زمکې ځان د خیرې وکړې جنګ پرستو زمکې ماته وي اسمان در لراشي او زه د ژوند په چاپیرچل کې په یو ځای کې خوش دشته یم باران در لراشي زه د ژوند په چاپیرچل کې په یو ځای کې خوش دشته یم باران در لراشي او چې یوازې شمه سم در پسې جاړم چې یوازې شم سم در پسې جاړم او چې یوازې شم ارمان در لراشي چې یوازې شم سم در پسې جاړم چې یوازې شم ارمان در لراشي او ما خو ستا د صبر حد معلومولو ناچار صاحب ما خو ستا د صبر حد معلومولو ما خو نه وی چې خفګان در لراشي او چاته وی د ودان په انتظار یم چاته وی د ودان په انتظار یم او د تیر شوي وخت پشان در لراشي لکه وهم او ګمان در لراشي او زه خفه یم جانان در لراشي خو نور هم څه دا یو بل غزل چې سړی بد نه دی خو زما په طبع نه دی صحیح سړی بد نه دی خو زما په طبع نه دی صحیح او ښکلی دی ښه دی خو زما په طبع نه دی صحیح او اوس د خار نه دی پاتې اوس په رنګ د خار اوس د غره نه دی پاتې اوس په رنګ د خار چړاو دی اوس د غره نه دی پاتې اوس پر رنګ د خار چړاو دی او جانان د غره دی خو زما په طبع نه دی صحیح او هغه څه غواړي چې هغه د غوښتو بالکل نه دي هغه څه غواړي چې هغه د غوښتو بالکل نه دي زما د زړه دی خو زما په طبع نه دی صحیح هغه څه غواړي چې هغه د غوښتو بالکل نه دي زما د زړه دی خو زما په طبع نه دی صحیح او دا محبت نه دی د هغه محبت په شانې نادانه دا محبت نه دی د هغه محبت په شانې بې بېلتانه دی خو زما په طبع نه دی صحیح دا محبت نه دی د هغه محبت په شانې بې بېلتانه دی خو زما په طبع نه دی صحیح او بابا می پوی دی خو خلاف د جنکو د سکول دی بابا می پوی دی خو خلاف د جنکو د سکول دی نو که هر څه دی خو زما په طبع نه دی بابا می پوی دی خو خلاف د جنکو د سکول دی نو که هر څه دی خو زما په طبع نه دی صحیح او
سنگل می ورانه د قورانګو سم ستړی کړم سنگل می ورانه د قورانګو سم ستړی کړم ودانو د دې خو زما پته باندې سنگل می ورانه د قورانګو سم ستړی کړم ودانو د دې خو زما پته باندې صحیح او کنه رقصم سمونه او دا یو څه نور شعرونه چې کټول خلک یو کار وکړي نو ښه خبره نه ده کټول خلک یو کار وکړي نو ښه خبره نه ده او د ژوند لکه سینګار وکړي نو ښه خبره نه ده ډېر خیال او مین خو به اظهار ته صبر وکړي دا خو ټیک ده مین خو به اظهار ته صبر وکړي دا خو ټیک ده خو که صبر ته اظهار وکړي نو ښه خبره نه ده مین خو به اظهار ته صبر وکړي دا خو ټیک ده خو که صبر ته اظهار وکړي نو ښه خبره نه ده او د دې سړي قصې د اورېدلو جوګه نه دي د دې سړي قصې د اورېدلو جوګه نه دي نو سړی که ترې فرار وکړي نو ښه خبره نه ده د دې سړي قصې د اورېدلو جوګه نه دي سړی که ترې فرار وکړي نو ښه خبره نه ده او که څوک د محبت ښه چاته ونه کړي نو خیر دی ناچاره که څوک د محبت ښه چاته ونه کړي نو خیر دی خو څوک که ترې انکار وکړي نو ښه خبره نه ده که څوک د محبت ښه چاته ونه کړي نو خیر دی خو څوک که ترې انکار وکړي نو ښه خبره نه ده او سندرې درته وایم په خوله راله لاس مږ ده سندرې درته وایم په خوله راله لاس مږ ده نو که ستا په زړه کې لار وکړي نو ښه خبره نه ده سندرې درته وایم په خوله راله لاس مږ ده که ستا په زړه کې لار وکړي نو ښه خبره نه ده ودان ستا د ښایست د بام په سر باندې ولاړ دی ودان ستا د ښایست د بام په سر باندې ولاړ دی او که غږ د یک هزار وکړي نو ښه خبره نه ده او دا یو څه شعرونه دي چې ښکارېږي انقلاب ته ارادي نیولی کېږي ښکارېږي انقلاب ته ارادي نیولی کېږي او زلمو ته په بام سرې سرې لوپټې نیولی کېږي او چې موږ د میخانې نه داسې لرې لرې ګرځو چې موږ د میخانې نه داسې لرې لرې ګرځو نو زموږ نه به ګوره پیمانې نیولی کېږي چې موږ د میخانې نه داسې لرې لرې ګرځو زموږ نه به ګوره پیمانې نیولی کېږي او که وخت دې راله راکړو نو د قبر ځای مې نشته که وخت دې راله راکړو د قبر ځای مې نشته ما زر مړ که قاتل هدیرې نیولی کېږي که وخت دې راله راکړو نو د قبر ځای مې نشته ما زر مړ که قاتله هدیرې نیولی کېږي او سپرلیه دلته مه راځه سپرلیه ته خبرې سپرلیه دلته مه راځه سپرلیه ته خبرې چې دلته په ګلاب پسې لمبې نیولی کېږي سپرلیه دلته مه راځه سپرلیه ته خبرې چې دلته په ګلاب پسې لمبې نیولی کېږي او ودانه تالاشي دې راله واخلي ځان به ویني ودانه تالاشي دې راله واخلي ځان به ویني زمونږ سره روڼې آینې نیولی کېږي ورکې کما نو دغه اخیری شعرونه چې د دې رښتیاونه د دروغ و ارمان مه خبروه د دې رښتیاونه د دروغ و ارمان مه خبروه او زما د زړه د پرهرونو نه ځان مه خبروه د دې رښتیاونه د دروغ و ارمان مه خبروه او زما د زړه د پرهرونو نه ځان مه خبروه او بیا د دې خاورې په ښه نه راځو قسم درته خورم بیا د دې خاورې په ښه نه راځو قسم درته خورم وخت ته زمونږ د کارنامو نه جاپان مه خبروه او که نه بیا لاړ شي دا ځوانان یار هلته چې بیا د دې خاورې په ښه نه راځو قسم درته خورم وخت زمونږ د کارنامو نه جاپان مه خبروه او دلته کې امن دی صاحبه خو خبره واوره دلته کې امن دی صاحبه خو خبره واوره ګوره د دې نه د سکروټو باران مه خبروه دلته کې امن دی صاحبه خو خبره واوره ګوره د دې نه د سکروټو باران مه خبروه خو ناچاره
خلکې د کلکه د خپل صبر لوپټه ونیسي ولکه د کلک خلکې د کلکه د خپل صبر لوپټه ونیسي هغې ته ووایه چې ځمکه اسمان مه خبروه خلکې د کلکه د خپل صبر لوپټه ونیسي هغې ته ووایه چې ځمکه اسمان مه خبروه او نو بس ودانه چې سپېړو ته مخ نشي نیوی نو بس ودانه چې سپېړو ته مخ نشي نیوی نو بس د خپلې نظریې نه یاران مه خبروه ډېر ښه ودان صاحب ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ مننه قدرمنو ودان عثمان خیل صاحب را سره تاسو ډېر وخت پس واورېدو زما یقین دی چې دا مرکه بس تاسو د کاشف اعظم صاحب خبره زړونه او ذهنونه وټکوي آباد او ښاد اوسئ